السلام علیکم ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو زما کوشش ته چې زه تاسو دپاره معلوماتي پروګرامونه راوړم بعضې وخت کې زه لاړ شم یو علاقې ته هلته چې زه وګورم خلک د یو ستونزې د یو کړمې د یو مسلې سره مخ وي نو بیا مې ډېر وغواړي چې یاره دا مسله زه راپورته کړم او دا چې کوم دی د خلکو ته چې کومه مسله ده نو دا اعلی واکمنو ته زه ورسوم او حکومتي چارواکو ته زه ورسوم په دې سلسله کې په ګدون علاقه کې منګلچۍ یو کلی دی څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مارونه دي ډاکټر شیرین صاحب ډاکټر رحمان صاحب خبر شوم چې په دې منګلچۍ کې د کینسر مرض چې دی نو دا وبایي شکل اختیار کړی دی او څونه کسان د دې نه متاثره دي اوسه پورې د دې د علاج معالجې څنګه بنبنه شوي ده آیا دا خلک وس چار لري چې د دې کینسر د بیمارۍ علاج وکړي او وجه څه ده دا د حکومت دا د ادارو دا د صحت د څانګې کار دی موږ په ریډیو پروګرامونه نشر کړي په مشرق ټي وي مو نشر کړه په اخبار کې مو ورکړه خو اوسه پورې لا څه اقدام نه دی شوی په دې سلسله کې ډاکټر محمد شیرین صاحب چې د ساه او د سینې د مرضونو سپیشلیسټ ډاکټر هم دی او بنیادي تعلق یې هم د دغه منګلچۍ کلي سره دی زه یم چې دی د تفصیلات تاسو ته وړاندې کړي تاسو ټول ملګري نه یوازې دا چې دا پخپله واورئ دا شیر کوئ او کوشش دا کوي چې دا د صحت د محکمې اعلی چارواکو ته ورسي نو ډاکټر صاحب ته خواست دی چې هغه د دې خپل کلي د دې اوس چې کومه مسله راپېښه ده کومه بیماري ده د دې په هکله تفصیلات بیان کړي ډاکټر محمد شیرین صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زما ډاکټر شیرین نوم دی او د علاقه ګدون د منګلچۍ کلي سره متعلق دی دا حاجي صاحب تاسو ته مخکې دا خبره وکړله نو زمونږ د ګدون کې د دې څو کالو نه دا د کینسر بیماري ډېره په تیزۍ باندې روانه ده 6.5 زمونږ آبادي ده او نن تر ننه پورې 50 مریضان مونږ د کینسر دا دغه رجسټر شوي مریضان دا د دې ډیټا مونږ جمع کړې ده په دې کې 38 خو سړي دي او 19 زنانه دي د 80 کالو نه چې کوم زیات مریضان دي نو هغه 29 دي او د 80 کالو نه چې کوم کم دي نو هغه 10 دي په دې کې د کینسر مختلف قسمونه دي او په هغې کې د ټول نه زیات چې کوم کینسر دی نو هغه د جګر کینسر دی چې په دې 50 مریضانو کې 12 مریضان دا د جګر د کینسر دي د هغې نه علاوه د هډوکو د کینسر 3 مریضان دي د خوراک د نالۍ 15 مریضان دي دغسې د وینې 4 مریضان دي او د زنانو د سینې چې کوم کینسر دی نو هغه اوس 15 دي د کولمو 3 دغه دي د هغې نه علاوه د پراسټیټ 3 مریضان دي د پیپړو 2 او دقسې مختلف چې پوره تفصیل وانو په هغې ټایم لګي خو بهرحال تر اوسه پورې 50 مریضان دا رجسټر شوي دي په 6.5 آبادۍ کې نو دا ډېر لوی تعداد دی ډاکټر صاحب دا راته وایي چې تاسو د خپل غږ چې تا حکومتي څانګو ته متعلقه ادارو ته رسولی دی او د حکومت لخوا یا د صحت د محکمې لخوا څه اقدامات شوي دي که نه بالکل چې دا موږ رسولی دی او دا ډي ایچ او صوابۍ ته موږ دغه ورکړی و هغې سره لیټر لیږلی هغه موږ سره شته د هغې نه علاوه دا په ریډیو د دې پروګرام شوی دی په ټي وي باندې د اردو په چینلو هم شوی دی پښتو په دغې هم شوی دی د هغې نه علاوه اخبارونه چې کوم دي نو هغې کې هغه ټول تراشي ما سره دي نو اوس څه کار خو پیدا شروع شوی دی چې د صوابۍ ډي ایچ او راته وایي چې دا شی موږ ولیږه او دې کې چې کله مخکې څه اقدام کولی نو هغه به چې کوم دی انشاءالله چې کوي خو لا تر اوسه داسې څه دغه شوي نه دي باقي د خلکو مسله دا ده چې د کینسر اوس کوم مریضان زیر علاج دي نو دغې خو دومره سمې نشته غریبان دي نو علاج د دې ډېر ګران دی اوږد دی نو دا موږ دا بیا زور چې لګو نو موږ چې حکومت په دې کې څومره زري چې د دې دا پته ولګوي چې آیا د دې کینسر دا کیسونه په دې لږ وخت کې زیات ولې شول نو دا یو ځل بیا موږ هم د دې خپل چینل په ذریعه باندې موږ درخواست کوو حکومت ته چې څومره زري چې د ماهرینو یو ټیم راولیږي چې هغه د دې د وجه معلومه کړي
زمونږ د خپل کلي مونږ ډېر کسان ډاکټران دي ټیکنیشن دي مونږ او زمونږ کلیوالا مونږ به سره پوره لاس کوو او تعاون به سره کوو چې څه قسمه یې ډاکټر صاحب تاسو د پروګرام په اخر کې خپل ایډریس یا موبایل نمبر کو د کتونکو ته ورکړئ چې هغه متعلقه ادارې کې کوم اکشن کوي چې هغه تاسو سره رابطه کوي. ټیک شو جی. ایډرس خو زما دا دی جی چې شاه منصور کې زه پاتې کېږم او په شاه منصور کمپلیکس کې شاه منصور ټاونشپ کې جی. او زما چې خپل کم دغه دی نو ډاکټر شیرین میډیسن سنټر شکرۍ لار کارخانو باندې دا دغه دی ټوپای کې جی. او د موبایل نمبر دی 0333 شپږ 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 0235 033 666 0235 دا زما چې د موبایل نمبر دی. نو که هر هغه کسان چې دی کې موږ سره څه قسمه لاس کولی شي نو هغې ته موږ هرکلی وایو شکریه به یې ادا کوو چې زموږ د دې علاقې نه د عذاب خدای پورته کړي.